سلامونه ګرانو دوستانو، تمه ده چې جوړ او روغ یاست او شپه ورځ به مو په خیر تېرېږي. بله دوستانو، په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د OKX صرافي یا کوم اکسچینج چې دی دې کې د اکاونټ جوړولو مکمله طریقه به درته وښیو. نو OKX و بینانس و دا کوم اکسچینج چې دا باوري اکسچینج دی، دې کې موږ کولی شو چې ټریډینګ وکړو. نو OKX و بینانس داسې یو ایکن لري، همدارنګه دا OKX دی. نو راځئ چې ویډیو باندې شروع کړو. لومړی به تاسو دلته راسئ خپل پلی سټور ته، دلته به OKX سرچ کړئ. کله چې مو OKX سرچ کړئ، د لومړی کوم اپ چې درته راځي دا به را ډاونلوډ کړئ. کله چې مو دا را ډاونلوډ کړئ، دا به خلاص کړئ دوستانو. دلته به راسئ، دې باندې به کلیک وکړئ تر څو دا اوپن شي. نو دا به تاسو ته داسې یو صفحه را خلاصه شي. په دې کې تاسو کولی شئ چې نو OKX د دې لپاره هم استعمالولی شو تر څو موږ د ټریډینګ په بخش کې تمرین وکړو. ځکه بینانس کې نشو کولی، بینانس کې موږ ستاسو لپاره اصلي پیسو ته ضرورت دی. نو که چیرې موږ تاوان وکړو بیا ضرر من کېږو هم. نو OKX کې موږ ته جعلي پیسې راکوي، ډیمو موږ ته راکوي تر څو موږ په هغه کې هماغه پیسو باندې تمرین وکړو. ویریفیکیشن ته ضرورت نه لري. که مو چیرې ویریفای کوئ د دې لپاره چې تاسو ټریډینګ پکښې وکړئ، نو بیا به یې ویریفای کوئ هم. راځو مکمله طریقه به درته وښیم. دلته به تاسو راسئ، پر ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو داسې صفحه راسي، نو کریټ ان اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. راځو دلته به فون نمبر هم ورکوی شو، همدارنګه ایمیل هم ورکوی شو. موږ ایمیل ورکوو، ایمیل به دلته ورته ټایپ کړئ دوستانو. زه به دلته خپل یو ایمیل ورکړم، دا دی، دا ایمیل مو ولیکئ. کله چې ایمیل ولیکئ، د هغه څخه وروسته دلته تاسو څخه یو ریفرل کوډ غواړي. نو ریفرل کوډ که تاسو ورکوئ خو ښه دی، که نه یې ورکوئ دلته سکیپ کولی هم شئ ریفرل کوډ، خو چې ورکړئ ډېر ښه دی. دغه سکرین باندې تاسو لیدلی شئ، همدغه ریفرل کوډ در سره ورکړئ، کوم چې په ډسکرپشن کې به ما تاسو ته درکړی او لومړی کومنټ کې هم تاسو کولی شئ هغه ریفرل کوډ کاپي کړئ یا هم ډسکرپشن څخه کاپي کولی شئ. خو سکرین باندې تاسو دغه ریفرل کوډ به تاسو ورکړئ دوستانو. کله چې دلته ریفرل کوډ پیسټ کړئ، د هغه نه وروسته پر ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو هر کله چې تاسو دلته پر ساین اپ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به د هغه نه وروسته داسې یو صفحه راسي. دا یو سکیورټي بخش چې دلته تاسو ته وایي سلیکټ دغه کوم اورډر چې لومړی چې دلته دغه درې دانې تاسو داسې په دې کې چې لومړی هر یو راغلی، لومړی به تاسو دغه درو دانو کې لومړی هغه سلیکټ کوئ. دلته د دوه لاس فکر کوم دا لومړی راغلی دی، نو موږ به راسو پر دې باندې به کلیک وکړو. د هغه نه وروسته دغه اپشن راغلی دی، نو موږ به راسو پر دې باندې به کلیک وکړو. همدارنګه دریم دغه کلاک یا ساعت دی، پر دې باندې به کلیک وکړو او اوکې باندې به کلیک وکړو. دا یو سکیورټي بخش دی تر څو د معلوم کړي چې تاسو به بوټ یا ریبوټ نه یاست. نو اوس تاسو ایمیل ته یو کوډ راځي، هغه به دلته اټو فل کوډ باندې کلیک وکړم تر څو اتومات دلته هغه کوډ داخل شي. که چیرې تاسو موبایل شمیره ورکړې وي، نو ستاسو موبایل شمیرې ته به هغه کوډ راسي. نو اوس موږ څه انتظار ورته وکړو تر څو هغه کوډ راسي او تر څو هغه کوډ به بېرته دلته ټایپ کړو. که چیرې هلته اتومات تاسو ته نه راکړي، نو دلته به تاسو خپل ایمیل راخلاص کړئ. دغه ایمیل کې به تاسو ته د OKX لخوا دغه کوډ راغلی وي، دغه کوډ به تاسو کاپي کړئ. دا به کاپي کړئ، را به شي دلته به پیسټ کړئ دوستانو. که چیرې پیسټ کېدی نه، نو زه به دلته البته دغه کوډ وخت چې خلاص شو دا به زه بیا ریسټ کړم. نو دا کوډ تقریبا 10 ثانیې وخت ورکوي، هغه وخت یې ډېر کم دی. په هغه وخت کې به تاسو دغه کوډ ژر را کاپي کوئ. زه به راسم بیا ایمیل ته دوباره به راسم، یو بل ایمیل به موږ ته راغلی وي، د هماغه ایمیل کوډ به موږ ته کاپي کړو. تقریبا دا وخت یې هلته لږ دی، نو هماغه کوډ به راواخلئ، دلته مو پیسټ کړئ 91 بله د هغه څخه وروسته دا د پاسورډ برخه د پاسورډ کې دلته تاسو څخه دغه اپشنونه غواړي چې نمبرینګ به استعمالوئ، لومړی حرف به غټ ABC باندې یا په غټ الفابیټ باندې لیکل شوی وي، همدارنګه ځینې سمبولونه به استعمالوئ. نو پاسورډ سترانګ پاسورډ ورکړئ. زه به دلته یو پاسورډ ورته ولیکم. نو هغه پاسورډ برخه چې دغه کله چې تاسو هغه نمبرینګ یا د دې مطابق ولاړ شي، دا به ټوله ټیک مارک شي. دغه نه وروسته تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دغه نه وروسته تاسو څخه یو فینګر لاک غواړي. که چیرې فینګر لاک نه ورکوئ، سکیپ یې کوئ، خو دا هغه ستاسو مرضي ده چې سکیپ کوئ یا هم ورکوئ. زه نه ورکوم. دا دوستانو دلته تاسو راسئ اوپن ناو. په بشپړ ډول موږ تاسو اکاونټ جوړ شو. اوس موږ کولی شو چې دا خلاص کړو. نو سویپ ټو لیفټ اوپن.
نو دلته اوس تاسو لیدلی سئ چې ستاسو اکاونټ په مکمل ډول جوړ شو. نو دغه صفحه ده، دلته اوس تاسو کولی سئ چې دا درې سر ټیک کوم اپشن چې پر دې باندې کلیک وکړئ او دلته لیدلی سئ چې ان ویریفاید دی. که چیرې د ویریفاید ویډیو به انشاءالله دغه کې به ویریفای کړو انشاءالله چې وخت به یې ویډیو څه څه اوږدېږي نو ویریفاید به کړو ښه دی. په دې کې تاسو یوازې هغه ټریډینګ کولی سئ تر څو هغه ډیمو یا نقلي پیسې تاسو ته درکوي تر څو په دې کې تاسو تمرین او پراکټیس وکړئ. زه به دلته راسم، نو دلته به راسم پر ویریفاید آپشن باندې به کلیک وکړو. پرسنل انفارمیشن څه غواړي او ریزیډیشنل ادرس یې به ستاسو څخه وغواړي. دلته راځو، اول د واره کنټري سلیکټ کوو چې تاسو د کوم هېواد څخه یاست. زه به دلته هغه کنټري یا هم هېواد به دلته ورته پیدا کړو، دا د هندوستان موږ چون چې افغانستان به دلته ورته سلیکټ کړو او پر کنټینیو باندې به کلیک وکړو. د هغه نه وروسته به دلته راسئ، تاسو انټر یور فرست اینډ موبایل نیم اینډ میډل نیم. نو سیم از آی ډي وایي دلته به تاسو لومړی نوم ورکړئ لکه څنګه چې تاسو په آی ډي یا هم پاسپورټ یا هم په ډرایوینګ لایسنس کې وي. دغه درې ډاکومنټس تاسو څخه غواړي تر څو ستاسو اکاونټ پرې ویریفاید شي. ما لومړی نوم ورکړئ، دغه څخه وروسته لاست نیم ورکومه. کله چې مو لاست نیم ورکړئ دغه څخه وروسته آی ډي ټایپ کوم ډول آی ډي تاسو یا ډاکومنټ لرئ تر څو تاسو دا پرې ویریفاید کړئ. ګورنمنټ آی ډي کارت دی یا هم ډرایوینګ لایسنس یا پاسپورټ دی. فلحال ما سره پاسپورټ موجود دی، زه به دې پاسپورټ ته سلیکټ کړم او آی ډي نمبر یې دلته درته غواړي، هغه د پاسپورټ آی ډي نمبر. نو کوم هغه د پاسپورټ آی ډي نمبر چې و هغه ما دلته چک کړي، هغه مې اوس دلته پیسټ کړي یعنې ور مو کړي. د هغه نه وروسته پر سبمیټ باندې کلیک کوو. پرسنل انفارمیشن ویریفیکیشن کمپلیټډ، یعنې ستاسو ویریفیکیشن کمپلیټ ټو سټارټ فوټو ویریفیکیشن. اوس د فوټو ویریفیکیشن مرحله مخته راځي، نو دلته هغه څخه وروسته به دلته راسئ تاسو. نو د فوټو ویریفیکیشن لپاره دلته آی ډي هغه پاسپورټ عکس څه غواړي، سلیپي عکسونه څه غواړي، نو را به پر ویریفای باندې به کلیک وکړئ. لومړی بیسیک لیول ویریفیکیشن بشپړ شوی دی، اوس د اډوانس لیول ویریفیکیشن سرته رسوو. نو هغه څخه وروسته به دلته راسو، کوم هغه عکسونه یا هغه آی ډي کارت به تاسو ورته چمتو کړی وي نو دلته راځو. دا به تاسو لومړی بیا د ځان سره چک کړئ تر څو غلط مو نه وي ورکړي. کنټري اف افغانستان دی، فرست نیم مو ورکړی وي، لاست نیم، ټایپ او آی ډي کارت مو ورکړی دی، پاسپورټ مو ورکړی دی او هغه نمبر به دلته سره چک کړئ. د هغه څخه وروسته کنفرم اینډ سټارټ فوټو ویریفیکیشن په دې باندې به کلیک وکړئ. داسې یو صحیح عکس درڅخه غواړي تر څو هغه برت ډیټ یا هم هغه د کوم دغه چې برت ډیټ پکې کې وي او دا در وخت نه وي چېرته وي، یعنې ایکسپایر شوی نه وي دغه تاریخ یې. راځو پر ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړو، دې باندې به کلیک وکړو. نو دلته به تاسو دا مکمل صحیح ورکړئ چې معلومات صحیح پکې ټایپ شي، داسې به یو سم عکس ورکړئ. هغه نه وروسته به سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې پر سبمیټ باندې مو کلیک وکړ دا به مکمل بشپړ شي. اوس به ستاسو څخه یو لایف عکسونه وغواړي، په عکسو کې به ستاسو څخه د ځینې اکشنو غوښتنه وشي، تاسو به هغه اجرا کوئ. د هغه نه وروسته به راسئ پر ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. دا به نه کړي دغه عکسونه به څه نه کې صحیح ورکړئ تر څو د ټیک مار باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو دا عکسونه ورکړل د هغه څخه وروسته به دا هم بشپړ شي. نو دا عکس به مو ورته سبمیټ کړئ. کله چې دا سبمیټ شو انشاءالله ویریفیکیشن مرحله نور بشپړ شوه. ستاسو اوکې ایکسچینج بوم انشاءالله ویریفاید شي په بشپړ ډول. لیدلی چې وایي سلیپي اپلوډډ، نو پر اوکې باندې به کلیک وکړئ. انشاءالله دا به زموږ ستاسو لپاره انډر ریویو وي، یعنې تر ویریفاید لیول دوم لیول یې هم بشپړ شوی دی. انشاءالله دا به څه وخت وروسته راته ویریفاید شي. نو دلته تاسو لیدلی چې په دغه دویم لیول باندې چې کوم دی په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دلته ورته نوشته چې ان ریویو استیمیټډ ریویو ټایم 1 ډے، یعنې تقریبا یوه ورځ وخت نیسي تر څو دغه ریویو وکړي چې ستاسو
معلومات صحیح دي یا هم غلط دي. نو په بشپړ ډول تاسو OKX اکاونټ جوړ او ویریفاید ان شاء الله وروسته به تاسو د ویریفاید عکس هم شیر کړو. نو دلته دلته تقریبا 2 یا 3 منټه یا 15 منټه وخت نه دی نیولی دا ویریفیکیشن کمپلیټ سو ویریفاید سو. نو په بشپړ ډول تاسو دا اکاونټ ویریفاید سو. نو دلته موږ خپل دلته بیا کولی سئ خپل نور معلومات هم ورته اضافه کړئ. نو همدغه د ویریفیکیشن مرحله هم سرته ورسېدل. نو تمه ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. دوستانو چینل راسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ ترڅو تاسو ته هره ویډیو په وخت ورسېږي. بلې نو چون چې موږ ویلي وه چې دا د پراکټیس یا هم تمرین دپاره دی دلته چې موږ ډیمو کومه کرنسي چې یا کوم جیلي کوینس دی په دې باندې موږ ټریډینګ وکړو. نو هغه همدغه برخه ده دوستانو. دلته تاسو دلته دلته به تاسو راسئ دغه ټریډ آپشن چې دی په دې باندې چې کله کلیک وکړئ نو داسې یو صفحه به تاسو ته راسي. نو دلته په سپورټ برخه یا هم فیوچر برخه یا هم مارجن تاسو کولی سئ دغه ډیمو کومه ټریډینګ دا باندې کلیک کوئ. تاسو دغه کرنسي اخلي او په دې باندې تاسو ټریډینګ کوئ. البته دا یو جیلي کرنسي دی تر څو موږ تاسو په دې باندې پراکټیس وکړو او دغه کوم ټریډینګ چې دی په بینانس کې دې کې کار وکړو. نو بلې ګرانو دوستانو تمه ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. همدغه مکمله طریقه وه د OKX د اکاونټ د جوړولو همدارنګه د ویریفاید کولو. نو چینل سره سبسکرایب تر څو داسې نورې ویډیوګانې تاسو پورې په وخت ورسېږي. پر الله مو سپارم. خدای مو مل شه.